ناول نیکه درېیمه برخه. میرویس خان راغی، کښېناست. آهنګر وویل بیا هم فکر وکړه، دا خلک به دې خوار کړي. میرویس خان وویل دې خلکو ته د نږدې کېدو لپاره بله لار نه لرم. غلی شو، ویې ویل داسې اعتباري کس سته چې د ګرګین له قومندانانو سره شناخت ولري؟ آهنګر وویل هو، د بارکدین په نوم یو څوک پیژنم. د کرارول له یو مشر سره یې قرارداد کړی، د جنګي کلا عسکرو ته خوراکي مواد برابروي. میرویس خان وویل د بارکدین په لاس باید ځینو قومندانانو ته سوغاتونه ورولېږو. یوه اونۍ وروسته 2 عسکر راغلل. آهنګر یې جنګي کلا ته بوت. په یوه لویه کوټه کې یې کېناوه. عسکر ووتل. آهنګر لړزې اخیستی و. شېبه وروسته چای ورته راغی. د آهنګر د زړه دربا ورو شوه. وخت ووت. آهنګر ځړېدلی سر ناست و. دروازه خلاصه شوه. کوټې ته 2 کسه راغلل. دواړه له رنګه سره ول. په څېرو کې یې د غوسې نښې نه ښکارېدلې. آهنګر په بیړه ودرېد. دواړو لاس ورکړ. مخامخ پر څوکۍ کښېنستل. آهنګر خپلې چپنې وپېژندلې. یوه وویل زه اسلم بیګ یم، د زندان مشر. آهنګر خپل لاس پر ټټر کښېښود. بل وویل ما ته رضا علي وایي، په جنګي کلا کې یوزباشي یعنې د 100 عسکرو مشر یم. آهنګر مسک شو. د زندان مشر وویل خبرې لنډې ښې دي. بارکدین د جنګي کلا ځینو قومندانان په ورېښمینو چپنو او اصیلو غالیو ونازول. ویل یې چې میرویس خان را لېږلي دي. بارکدین ته دا قیمتي سوغاتونه تاسې ورکړي وو؟ دا میرویس خان څوک دی؟ آهنګر وویل صیب، میرویس خان وتک قومي مشر او لوی سوداګر دی. له کندهاره هندوستان ته پشم، وچې میوې او ځینې ګرانبیه بوټي وړي، او له هغه ځایه ورېښم، مسي، لوښي، زیورات او نور د کار وړ شیان راوړي. میرویس خان په خبره پوه سړی دی. په ډېرو قومو یې ناز چلېږي. آهنګر خبرې کولې. رضا علي او د زندان مشر وازې خولې نیولې وې. آهنګر اوږدې خبرې وکړې. ویې ویل چې میرویس خان مخلص سړی دی، صفوي حکومت ته خاص احترام لري. د آهنګر له خبرو وروسته د زندان مشر له هغه څخه وغوښتل چې له میرویس خان سره د لیدو زمینه ورته برابره کړي. 2 ورځې وروسته میرویس خان له آهنګر او یو بل ملګري سره جنګي کلا ته ورغی. په یوه مجلل سالون کې یې پذیرایي وسوه. د زندان مشر د مالیې ټولولو مسؤل او علي حسین ښه راغلاست ورته ووایه. یوه شېبه د میرویس خان د تجارت په اړه وغږېدل. بیا سیاست ته راغلل. میرویس خان د ګرګین صفت وکړ. ویې ویل چې ښه مدیریت لري او په ډېر هوښیارتوب یې ټوله سیمه تر واک لاندې راوستې ده. رضا علي او د زندان مشر خوشحاله ول. له شتمن میرویس خان نه یې ډېره استفاده کولی شوی. دا ځوان سوداګر ګرګین ته تر ټولو صادق کس ورښکاره شو. خو د مالیې مسؤل وویل یوه پوښتنه، موږ هره ورځ ستاسو 10 کسان توپونو ته تړو، خو ته بیا هم زموږ صفت کوې؟ د آهنګر لنګي ولړزېدل. میرویس خان وخندل. موږ له 100 کالو را په دې خوا همدا حال لرو. تر غزني د مغولو لښکرې پرتې دي. شمالي برخې د تزاري روسیې تر واک لاندې دي. خو په ټولو کې تاسې ښه یاست. که لاس وزنئ 100 نور ژوند ته پرېږدئ. بله خبره، زه تجار سړی یم، خپلې ګټې ته ګورم. په دې خبرو پسې دومره سر نه ګرځوم. غرمې ته ډوډۍ راغله. مختلف خواړه او کباب سوي سلامت پسه پر میز کښېښودل شو. د مالیې مسؤل د کلات له څو کلیو شکایت وکړ. ویل یې چې ډېر کلیوال مو ووژل، خو لا هم د حکومت ته سمه مالیه نه ورکوي. د ګرګین په وړاندې مې اعتبار کم سوی دی. میرویس خان ور یاده کړه چې دا مشکل به دې حل کړي. وروسته یې له جیبه څو وړې کوتۍ راویستې. یوه کوتۍ یې د کوربنو مخې ته کښېښوده. د زندان مشر په بیړه کوتۍ خلاصه کړه. یو دم یې چیغه کړه او خدایه څومره ښکلې. 2 نورو هم کوتۍ خلاصې کړې. په ټولو کوتیو کې د سرو زرو یوه ګوتمۍ ایښې وه. د زندان مشر وویل
وګورئ ما ته خو هندوستانی ونه ښکاري. په دې ګوتمۍ کې څومره ظریفه میناتوري کار سوې ده. میرویس خان وویل دلته تش لاس راتګ راته ښه نه وایسېد. هیله کوم دا واړه سوغاتونه په ډېر څه ومنئ. د زندان مشر ګوتمۍ په ګوته کړه، لاس یې د مالیې د مسؤل سترګو ته ورنږدې کړ، په خوند یې وویل ښکلې نه ده؟ د مالیې د مسؤل ټنډه تروه سوه، څه یې ونه ویل. میرویس خان د تګ اجازه وغوښته. کوربانه ولاړ شول. میرویس خان د سالون په دروازه کې د مالیې مسؤل ته وویل د کلات له هغه څو کلیو بېغمه اوسه، مالیه به پخپله کندهار ته درته راوړي. د مالیې د مسؤل سترګې وځلېدې. میرویس خان کلات ته ولاړی. خپل هغه قومیان یې راټول کړل چې صفوي حکومت ته یې سمه مالیه نه ورکوله. میرویس خان له هغوی څخه هیله وکړه چې پاتې مالیه پخپله تر کندهاره راورسوي. یوه هم څه ونه ویل. خلکو د خپل مشر په هوښیارۍ باور درلود. میاشته وروسته په خوراکي موادو بار کوچنی کاروان جنګي کلا ته ننوت. په زرګونو پوځیانو کې اوازه ګډه سوه چې د میرویس خان په نوم د وتکو مصر څو باغي کلي د مالیې ورکړې ته مجبور کړي دي. په دوهمه ورځ میرویس خان یو لیک ترلاسه کړ. د مالیې مسؤل مننه ترې کړې وه. لیکلي یې وه چې د ګرګین په وړاندې یې تلاسه وتلی اعتبار بیرته خپل کړ. میرویس خان به کله کله جنګي کلا ته ورته د پوځ قومندانانو او ګرګین ته نږدې کسانو ته به یې سوغاتونه وروړل. میرویس خان په لنډ وخت کې اعتبار پیدا کړ. د مالیې مسؤل او ځینو نورو کسانو به په یو شمېر مسایلو کې مشورې ترې اخیستې، خو ځینو وختونو به له ښاره د باندې ووت. د مختلفو قومونو له اعتباري کسانو سره به یې ناستې درلودې. هغوی به یې په پټه پوهول چې د ګرګین پر وړاندې سره یو موټی سي. یوه ورځ د مالیې مدیر له ګرګین سره د لیدو زمینه ورته برابره کړه. میرویس خان شاوخوا کتل. په جنګي کلا کې ګڼ کورونه آباد وو. بازار یې درلود. یوې بلې خواته پلي او سپاره پوځیان ګرځېدل. میرویس خان د دوو عسکرو په بدرګه په مخ کې لاړ. په جنګي کلا کې یوه بله وړه کلا جوړه وه. دا کلا یې د نارنج ماڼۍ بلله. میرویس خان د نارنج ماڼۍ ته ورننوت. ښکلې وه. په سپینو دیوالونو کې یې ګچینه میناتوري ښکارېدله. میرویس خان یوه ارت سالون ته ورغی. ګرګین له رنګه سور سړی و. شنې کڅوړنۍ سترګې یې درلودې. ډبلو سرو برېتونو یې لاندنۍ شونډه پټه کړې وه. میرویس خان ورغی. تعظیم یې وکړ. شاوخوا یې وکتل. سالون هسک و. پر مخامخ دیوال د غروب غټه منظره راځړېدله. په منظره کې لمر ټیټ و. د سمندر اوبه سرې ښکارېدلې. ګرګین وخندل. ستا نوم مې پخوا اورېدلی و، اوس مې له نږدې ولیدې. ښه نو ته میرویس خان یې؟ ودرېد. د ګرګین ونه په تالار کې له ټولو ولاړو کسانو لوړه وه. ګرګین د میز له سره یو جام ور واخیست. میرویس خان ته ورنږدې سو. له خولې یې د شرابو بوی ته. ویې ویل ملګرو مې ستا صفت راته وکړ. ویې ویل چې په کندهار کې صفوي حکومت ته تر ټولو مخلص انسان یاست. غلی سو. یو دم یې چیغه کړه میلمه ته یو څه راوړئ. یو کس راغی. پر میز یې پتنوس کېښود. شېبه وروسته یې میرویس خان ته یوه پیاله ونیوله. میرویس خان پزه کش کړه له پیالې د تورو چایو بوی ته. میرویس خان د زندان مشر ته اشاره وکړه. هغه لاسونه وپړکول. یو ځوان له یوه پتنوس سره راغی. میرویس خان د پتناسه پر سر ورېښمینه ټوټه لرې کړه. ګرګین ته یې وکتل. ویې ویل اعلی حضرته تاسو په ډېر څه ارزئ. تش لاس راتګ ښه نه راته وایسېده. دا اوس لپاره مې یوه کوچنی سوغات ومنئ. ګرګین د پتناسه له سره نیم ګز اوږده توپنچه ور پورته کړه. په ځیر ځیر یې ورته وکتل. د مالیې مسؤل وویل صیب انګریزۍ توپنچه ده، په لاستیک یې سره زر کار سوي دي. د مالیې مسؤل په بیړه کړکۍ ته ودرېد. د پردې څنډه یې پورته کړه. په خوند یې وویل صیب میرویس خان مخلص انسان دی. عالی جناب ته یې یو بل څه هم راوړي دي. ګرګین کړکۍ ته ورنږدې سو. لاندې تک سپین ښکلی آس ولاړ و. د مالیې مسؤل وویل ترکمنی آس دی، له جسې اوړ ښکاري.
خو په منډه کې جوړه نه لري. ګرګین بیرته پر خپله څوکۍ کښېناست، جام یې ډک کړ، ورو یې وویل یوه پوښتنه. میرویس خان غلی و. ګرګین وویل میرویس خانه موږ ولې دومره درباندې ګران یو؟ میرویس خان وټوخل، غاړه یې صافه کړه، ویې ویل صیب موږ پښتانه یو متل لرو، وایي چې ګټه په تاوان کېږي. ګرګین وخندل. میرویس خان ته یې د کېناستلو اشاره وکړه. ګرګین وویل پوهېدم پیشو د خدای لپاره موږکان نه نیسي. ټولو وخندل. میرویس خان وویل صیب زه تجار سړی یم، له سیاست سره مې نه ده جوړه، تل په خپلو ګټو پسې ګرځم. ګرګین وویل خو موږ تجاران نه یو، له جګړې پرته په بل څه نه پوهېږو، د ګټې لپاره مناسب ځای ته نه یې راغلی. میرویس خان وویل برعکس تر دې ښه ځای نه شم موندلی. ګرګین په حیرانۍ ورته وکتل. میرویس خان وویل زه لوی سوداګر یم، خو تر اوسه مې یوازې له هندوستانه مالونه راوړي دي. غواړم چې خپل تجارت اصفهان ته مو وغځوم. اورېدلي مې دي چې د اصفهان په لاره کې غله ډېر دي، کله کله پر کاروانونو حملې وروړي. اوس به پوهېدلي یاست چې ګرګین په خبره کې ورولید، په خندا کې یې وویل بس پوه شوم، هوښیار سړی د خپل تجارت امنیت ته دې پام کړی دی. سمه ده موږ به ستا د کاروانونو په ساتنه کې مرسته درسره وکړو. خو غلی سو، ویې ویل مخکې دې څه ویل؟ میرویس خان په حیرانۍ ورته وکتل. ګرګین یو دم وخندل. په یاد مې سول، ګټه په تاوان کېږي، خو په دې کې موږ تاوان کوو. ستا هر کاروان به زموږ عسکر بدرګه کوي، نو زموږ ګټه څه سوه؟ میرویس خان وویل صیب ګټه مو معلومه ده، په هر کاروان کې مو عسکرو ته تنخواه او د لارې مصارف درکوم، مالیه هم ستاسو خزانې ته درځي. پر دې سربیره جنګي کلا هم ځینې مصارف لري، هره میاشت به د سرو زرو 20 سکې درته رالیږم. ګرګین وټوخل، جام یې پر سر واړاوه، ویې ویل بیا هم خپلې ګټې ته ګورې، ستا په خبرو کې د صداقت کومه نښه ونه لیده. د مالیې مسؤل وویل صیب میرویس خان په کلات کې د څو یاغي کلیو مالیه راټوله کړه. ګرګین چیغه کړه غلی شه، دا درېیم ځل دی چې همدا یوه خبره راته کوې. د مالیې د مسؤل سر وځړېد. ګرګین میرویس خان ته وکتل، ویې ویل پوهېږم ته په خلکو کې دروند نوم لرې، ډېر قومونه دې ناز اخلي، موږ هم تر دې دمه کم بد نه دي در نه لیدلي، خو یو شرط لرم که دې پوره کړ وبه منم چې صفوي حکومت ته مخلص یې. باد تیز و، شڼهار یخ و، سرې شګې بادېدلې، آس ړنګ سو، سړی ترې ولوېد، نور آسونه ودرېدل، 2 مول وهلي کسان راغلل، له آسه لوېدلی سړی یې له شګو پورته کړ. یوه چیغه کړه بلوڅ څه سو؟ د دوړو له منځه ناره راغله څه وایه؟ چیغه باد ورسره یوړه. له ونې لنډ سړی راغی، د مخکیني آس کیزه یې ونیوله، 6 آسونه پسې روان سول، دوړې وې، لاره نه ښکارېدله، شګې د سپرو کسانو پر لوڅو ټنډو تېرې لګېدې. آسونه د شګو د یوې هسکې غونډۍ په لمنه کې ودرېدل، سپاره کښته سول، هر یوه د خپل آس کیزه تر مټ تاو کړه، څادرونه یې پر مخونو ورکش کړل، غلي پرېوتل. شېبه وروسته باد له زوره ووت، د شګو دانې یې نه سوای پورته کولی، خو مړه دوړه لا نه وه ناسته. یوه سړي مخ لڅ کړ، په زوره یې وویل بلوڅه په څه غم دې واړولو؟ څادرونه لرې سول، 6 کسه کښېنستل، مولونه یې خلاص کړل، یوه بل ته وکتل، ویې خندل. ټولو په خپلو ټنډو څادرونه تېر کړل. میرویس خان وویل له اوبو پرته مو خدایکه مخونه پاک سول. یو دم یې ناره کړه بلوڅه څه سوې؟ تا خو ویل چې لاره رامعلومه ده. تک تور ډنګر سړی په خپله څکړه ږیره کې ګوتې تېرې کړې، ورو یې وویل خان صاحب نه یم غلط، په دې دښته کې مې زلمیتوب تېر سوی دی، هره خوا یې رامعلومه ده. آهنګر په خبره کې ورولوېد ای د ظالم زویه، دا څنګه زلمیتوب دی؟ دا 3 ورځې دې په شګو کې روان کړي، شین ډکی مو ونه لید. بلوڅ وویل دې ته ریګ روان وایي. یوه ورځ د شګو ګڼې غونډۍ جوړې سي، بله ورځ د ورغوي غوندې خلاص میدان وي،
دلته به لاره د ستورو له مخې پیدا کوي. میرویس خان وویل خواړه څومره پاتې دي؟ آهنګر ولاړ شو. د آس پر زین پرته بوجۍ یې په خپلو ګوتو کې ټینګه کړه. ویې ویل د آسونو وربشې کمې دي خو زموږ چاره کېږي. دومره څه لرو چې 2-3 ورځې مو ژوندي وساتي. یوه بل وویل خو پتکونه په تشېدو دي. له اوبو پرته ګزاره سخته ده. میرویس خان له خپلې ملا د اوبو پتک خلاص کړ. ویې ویل یو څه اوبه پاتې دي، که تږي یاست نو ویې غلی شو. بلوڅ ته یې وکتل. ویې ویل خو نصیب د شګو توپان ټوله لاره رانه ګډه وډه کړه. له ستورو پرته هیڅ هم نسو کولی. یو غږ راغی خدای دې وریځ نه را پیدا کوي، که نه نو همدلته مو مړه وبوله. ټولو وخندل. شېبه وروسته ټولو تیمم وواهه. قبله نه معلومېده. اټکلي ودرېدل. وخت ووت. د ماښام له لمانځه سره ستوري وځلېدل. ډله روانه سوه. ټوله شپه یې مزل وکړ. د سهار پر خړه کې یې اذان واورېد. ورغلل. په سپېره دښته کې 7 خړې ګنبدې ښکارېدلې. لږ وراخوا تورې رمې پنډې وې. بلوڅ څا ته ورغی. یوه وړه ډبره یې ور واخیسته. لاس یې د څا پر سر ونیو. ګوتې یې خلاصې کړې. ښه شېبه غلی و. وروسته یې په اوبو کې د تیږې د لوېدو غږ واورېد. ټنډه یې تروه سوه. 100 ګزه لاندې دي. زما له وسه وتلي دي. میرویس خان د ډولچي پړي ته لاس وغځاوه، خو تر هغه مخکې آهنګر پړی ونیو. د څرخ غنجا سوه. له مخامخ کوره یو څوک راووت. بیرته کور ته ننوت. 2 خټینې کوزې یې راوړې. ټول اودسونه وکړل. په دښته کې په ملا پسې ودرېدل. وروسته چای راغی. د شیدو چای پیروی او توده ډوډۍ وه. یوازې بلوڅ خبرې کولې. نور د کلیوالو په ژبه نه پوهېدل. بلوڅي یې ویل. له لمر ختو سره یې پتکونه ډک کړل. ډله روانه سوه. ټوله ورځ یې مزل وکړ. د شپې د شګو د غونډیو په منځ کې پرېوتل. سهار د میرویس خان اوږه وخوځېده. سترګې یې رڼې کړې. لمر هسک ولاړ و. میرویس خان په بیړه کښېناست. ویې ویل باید لمونځونه راوګرځوو. ځواب یې وانه ورېد. ملګرو ته یې وکتل. د ټولو سترګو رډې راختلې وې. مخامخ غونډۍ ته یې په ویر کتل. د میرویس خان زړه ولړزېد. د مخامخ غونډۍ پر سر 2 سپاره ولاړ ول. میرویس خان شاته کتل. 10-12 آسونه را روان ول. آهنګر خپلې تورې ته لاس کړ. میرویس خان وویل د جګړې لپاره نه یو راغلي. آهنګر وویل غله دي. میرویس خان په خبره کې ور ولوېد. تر وخت مخکې پرېکړه مه کوه. غونډۍ ته یې وکتل. سپرو ټوپکې ورته نیولې وې. میرویس خان وویل ځانونه مه وژنئ، خبره نه ده معلومه. د تورو او ټوپکو هم نه سره کېږي. سپاره راغلل. 2 ګامه لرې ودرېدل. آسونه او پر آسونو سپاره کسان تک تور ول. یو رامخته سو. په لوړ غږ یې څه وویل. میرویس خان خپل بلوڅ ملګري ته وکتل. بلوڅ وویل بلوڅان دي. وایي چې څوک یاست؟ نو ولې غلی یې؟ بلوڅ ناره کړه. میرویس خان یوازې په خپل نوم او د وتکو په ټکي پوه سو. مقابل لوري څه وویل؟ میرویس خان بلوڅ ته وکتل. بلوڅ وویل وایي چې دلته څه کوي؟ میرویس خان موسک سو. خو ورته ووایه چې د څه لپاره راغلی یو. ته نه پوهېږې؟ بلوڅ ناره کړه. میرویس خان یوازې د بلوڅ د خان شهسوار په نوم وپوهېد. مقابل لوري ناره کړه. بلوڅ وویل وایي چې وسلې وغورځوئ. د آهنګر تندی تریو سو. دا نو نه منم. میرویس خان خپله توره وغورځوله. نورو ملګرو یې هم همداسې وکړل. یوازې آهنګر غلی ولاړ و. میرویس خان د آهنګر پر پښه ور وخوت. آهنګر اخ کړل. توره یې له لاسه ولوېده. یو بلوڅ راغی. تورې یې ور ټولې کړې. بل د میرویس خان او د هغه د ملګرو لاسونه ور وتړل. 2 سپرو د خپلو آسونو تشو ته پوندې ورکړې. تور آسونه تېز ول. په لنډ وخت کې د شګو تر غونډۍ واوښتل. د غرمې سیوری لا نه و ړنګ چې تللي آسونه بیرته راغلل. خپلې ډلې ته ور وګرځېدل. یو یې له یوه مول وهلي دنګ سړي سره ودرېد. څه یې وویل؟
مول وهلی سړی په بیړه راغی. د میرویس خان او د هغه د ملګرو لاسونه یې ورخلاص کړل. څو ځله یې یوه خبره وکړه. میرویس خان خپل بلوڅ ملګري ته وکتل. هغه وویل بخښنه غواړي. میرویس خان او ملګري یې د بلوڅو په بدرګه روان سول. ماسپښین یوې تنګې درې ته ورسېدل. میرویس خان له 5 ورځو وروسته ډبرې ولیدلې. شنو ونو ته ورسېدل. له ډبرو اوبه راتویدلې. په شنه چمن کې تورې کیږدۍ ولاړې وې. د یوې کیږدۍ تر مخ تر سرو لمبو پورته پر سیخ پیېلی سلامت پسه راتاوېده. یو دروند غږ راغی. سترګې مو روښانه، بخیر راغی. له یوې کیږدۍ یو تور چاغ سړی راووت. تک تور ډبل بریتونه یې درلودل. په تورو شونډو کې یې سپین غاښونه له ورایه ښکارېدل. چاغ سړی میرویس خان او د هغه ملګرو ته کلکه غېږه ورکړه. مول وهلي کس یې تر غوږ کش کړ. په خندا یې وویل دا سوډر مې زوی دی، ځورولې خو به یې ناست. میرویس خان غلی و. چاغ سړي وویل هلئ نو ګرمي ده. ټول کیږدۍ ته ننوتل. په لیمڅو کښېنستل. میرویس خان ګرد بالښت ته ډډه ووهله. ویې ویل یاره شهسوار خانه، په دې دښته کې دې څه عجب شین ځای موندلی دی. چاغ سړي وخندل. والله په ګرمي کې دلته راځم. یو دم یې چیغه کړه. په بلوڅي یې څه وویل. میرویس خان ته یې وکتل. ویې ویل شونډې مو سپیرې دي. ورغږ مې کړل چې اول ډوډۍ راوړه. میرویس خان غلی و. شهسوار د وچکالۍ کیسې راواخیستې. ویې ویل د مالدارۍ خونده نسته. د ده قوم ته یې دروند تاوان راوړ. رمې په نیمایي ودرېدې. بیا یې د ګرګین د ظلم کیسې وکړې. یاده یې کړه چې قوم یې درنې مالیې پر ملا مات کړ. غلی سو. یو دم یې خپل تندی په څپېړه وواهه. په خندا یې وویل عجب سړی یم، دې تودو شګو مې ماغزه راوچ کړي دي. ومې نه پوښتل چې دا اوږد مزل مو څه لپاره راوهلی دی. پوهېږم بیا څه خو نه یاست راغلي. میرویس خان وخندل. درته وایم یې. شهسوار یو دم وخندل. ظالمه، هغه باغ دې اوس هم شته؟ عجب انار یې لرل. 5 کاله ووتل. تر اوسه مې لا په ژبې د انارو څکه پرته ده. غلی سو. ویې ویل ښه نو د څه لپاره راغلي یاست؟ میرویس خان وخندل. لکه چې له میلمنو په تنګ یې. شهسوار خپل ټټر وډباوه. شهسوار خان د غیرتي خلکو نوکر دی. د سنیو دسترخوان هوار سو. 2 کسانو غټ پتنوس راوړ. سلامت پسه یې پکې ایښی و. شهسوار خان وویل یا الله. د پسه سلامت ورون یې وشکاوه. غاښونه یې پرې ټینګ کړل. ناستو کسانو ته یې وکتل. په ډکه خوله یې وویل څه ته ګورئ؟ میرویس خان وویل نه یې خورو. د شهسوار خان سترګې رډې راوختې. میرویس خان وویل نه وه مو نیولې ده. شهسوار خان وویل روژه. آهنګر وویل په پښتنو کې یو دود دی. په بدي او یا بله ستونزه کې یوه خوا د تاواني سوي کس کور ته په جرګه ورځي تر څو چې جنجال نه وي حل سوی او یا قاتل نه وي بخښلی، د هیڅ شي څکه نه کوي. دې ته نه ووایي. شهسوار خان وخندل. خپله چاړه یې د کباب سوي پسه په سینه کې خښه کړه. په ډکه خوله یې وویل وایه له ناموسه پرته هر څه ته درته ولاړ یم. سر مې بیل که څه به نه وایم. د وتکو خان او خپل پخوانی ملګری به ولې خفه کوم؟ میرویس خان وویل ژمنه ده. شهسوار خان وویل شهسوار خان له خپلې خبرې نه اوړي. اوس ډوډۍ در واخلئ. میرویس خان وویل 100 ګرجي عسکر غواړم. شهسوار خان یو دم وټوخل. لاړې یې باد سوې. ورون یې کښېښود. د اوبو ډک جام یې پر سر واړاوه. د خپلې تورې لونګۍ پیڅکه یې پر خوله تېره کړه. تندی یې تریو سو. ویې ویل ډوډۍ دې رازار کړه خو تا ژمنه کړې. شهسوار خان وویل ما کوم ګرجي عسکر نه دي لیدلي. میرویس خان وویل دا عسکر 20 ورځې وړاندې د رباط په سیمه کې ترې تم سول. شهسوار خان په خبره کې ورولوېد په بلوڅي کې خو کم خانان نه دي، بل ځای پسې وغواړه. میرویس خان وویل خو په رباط کې ستا قوم پروت دی. ته یې مشر یې او ستا له اجازې پرته هېڅ هم نسي کولی. شهسوار خان وویل ډوډۍ در واخلئ. میرویس خان خپلو ملګرو ته اشاره وکړه. ټول ودرېدل. شهسوار خان په بیړه تر پایڅې ونیو.
میرویس خان کښېناست. شهسوار وویل: په ګرجي عسکرو څه کوې؟ ګرګین رانغښت. شهسوار چیغه کړه: ته د خپلو خلکو له دښمن سره مرسته کوې؟ پوهېږې ګرګین سلامت کلي وسوځول، ښځې بې ستره کړې، ماشومان یې تر تیغ تېر کړل. یوازې په بلوڅي کې 800 کسان ووژل. میرویس خان وویل: پوهېږم. شهسوار خان په حیرانۍ ورته وکتل. میرویس خان وویل: پر ما څومره باور لرئ؟ تر ځان هم زیات. نو زما خبره ومنه. زه داسې څه نه کوم چې د خپلو خلکو او وطن په تاوان وي. شهسوار فکر په مخه کړ. یو دم یې وخندل. سمه ده، اوس ډوډۍ وخورئ. چیغه یې کړه: زما چلم راوړئ. د هوتکو خان ته پسه کم ښکاره سو. پوهېده چې زه ډېر خوراک کوم. اشتها یې راوسوځله. ټولو وخندل.